بسم الله الرحمن الرحیم. د لمانځه مفسدات یعنی هغه شیان چې لمونځ فاسدوي 11 شوه. 15 مو ځینې ویلي وه، مختصرا یې بیا وایم چې کله یو شرط د لمانځه د شرطو څخه پاته سي لمونځ فاسد، چې کله یو رکن د لمانځه د 5 رکنو څخه پاته سي لمونځ فاسد، او چې کله انسان د لمانځه په دوران کې قصدا سهوا یا په خطا سره یا په سهو سره یا په قصد سره خبرې وکړي لمونځ فاسد. او څلورم داسې یو دعا وغواړي انسان په لمانځه کې چې د خلکو د خبرو سره یو رقم وي. مثال ما درته ویلی و، یو سړي په لمانځه کې وویله چې الهي سیب را باندې وخوره، پلانکۍ ښځه زما را په نکاح کړه یا راویې رسوه. دا دعا ده خو د خلکو د خبرو په رقم ده یا د خلکو د خبرو سره یو شی ده، دا هم لمونځ فاسدوي. او پنځم چې کله لمونځ کوونکي ته یو چا سلام ور ادا کوي، هغه په ژبه جواب ورکوي وعلیکم السلام، یا سر ورته وښوي یا لاس ورته وښوروي، په دغه څه باندې لمونځ فاسدېږي. اما که په معمولی اشاره مثلا د سترګو په رپ باندې پوه کړي چې زه په لمانځه یم، په دې صورت کې بیا لمونځ نه فاسدېږي. نن زموږ نوی درس د لمانځه په مفسداتو کې یعنی هغو شیانو کې چې لمونځ فاسدوي دا دی. شپږم، کله چې یو څوک په لمانځه کې عمل کثیر وکړي، زیات کار وکړي، تاسو به اورېدلي وی عمل کثیر وکړي، عمل کثیر وکړي، عمل کثیر وکړي. په دا ځینو محلو کې ځینې مقتدیانو اورېدلي وي، بس ارې ورته وایي عمل کثیر دی وکړي. عمل کثیر دی چې شبه سر سره خلاص کو. عمل کثیر دا دی زه په لمانځه ولاړ یم، داسې کار مې وکړي چې ما ته بل کتونکی کس وګوري او هغه دا ووایي چې دا ولا لمونځ نه کوي، په کار اخته دی، دې ته عمل کثیر ویل کېږي. اوس نو تاسو خپله پوهېږئ، زه پر لمانځه ولاړ یم یا یو بل ملګري پر لمانځه ولاړ دی، ما ورته وکتله دی په داسې کار باندې اخته دی چې زما په کتلو سره ما دا ګمان کوي، فکر مې کوي چې دا سړی خو په کار اخته دی، لمونځ نه کوي، دغه عمل کثیر دی. یو مسله بله باید ځینې ثابته کړو او زه درته ووایم، هغه مسله دا ده، دا اوس د موبایلو مسله ده که نه؟ موبایلونه دي عمل کثیر په دې کې راځي او که نه راځي. په یوه رکن کې زما ورونو په یوه ولاړه کې که یو سړی 3 واره د ټلیفون بند کړي لمونځ یې فاسد دی. صحیح شو که یا یو وار ورته رالی دغه په دغه ولاړه کې بند یې کوي، بل وار رالی په دغه ولاړه کې بیا بند کوي، بل وار رالی په دغه ولاړه کې بیا بند کوي، لمونځ فاسد. او که په یوه رکن کې مثلا په ولاړه کې په رکوع کې په سجده کې په یوه رکن کې یو وار بند کوي، تاوان لمونځ نه فاسدوي. اما په دې کې احتیاط کوئ. په یوه رکن کې سړی باید لاس عمر وغځي هغه ځای ته چې هغه د موبایل یا د ټلیفون سویچ ورول کېږي د بندېدلو، بس تاسې بند کړي. نور ځینې کسان چې راوایخي ورته ګوري خلاص کړي او بیرته یې بند کړي، بیا په جیب کې واچي، دا عمل کثیر دی، په دې لمونځ فاسدېږي د کتابو په حواله باندې. اووم، چې کله انسان خپل سینه د قبلې څخه واړي، یعنی خپل مخ د قبلې څخه واړي، مخامخ قبلې ته و، یو دم یې مخ داسې کوي، لمونځ یې چیز سو فاسد سو. او اتم، چې کله انسان یو شی وخوري او یو شی په لمانځه وچشي، که لږ وي که ډېر وي، لمونځ یې چیش کېږي فاسدېږي. پام یې نه دی، ټلیفون یې بندوي، د یې خوا څخه کشمش ورسره راووتی، په لاس کې راپورته کړي او خولې ته یې واچوي. پام یې نه و، یا یې پام نه و، دغسې یو نخود، یا کله کله داسې وي، یعنې ځینې کسان دا هغه شیان دي چې ما خپله لیدلي دي، د نورو په خبرو پسې نه ځم، داسې وي چې ډوډۍ یې خوړلې وي، هلته لا د ډوډۍ یو ګوله پر دغه ګوته باندې مشتې پر هره ګوته چې وي، هغه راسي نور نو په خوله لاس وهي، هغه دغه اتام ځینې تیر سي بارې وژوي تېرې کړي، دا لمونځ فاسدوي. صحیح شو؟ دا اتم و. نهم دا دی چې کله انسان هغه شی وخوري چې په غاښو کې بند و او بیا یې وخوړي. اوس دا ښه خبره ده، لمانځه ته څوک راتلی، خوله یې نه کړه پاکه، په برس یې نه پرېوړل، مسواک یې نه ووالي، په خوله یې اوبه نه ورغړولې، رالې په لمانځه ودرېدی، بارې قرار د غاښو څخه په دغه ژبه دورې دورې کول، په خوله کې غوښه ځینې را ایسته سوله، یا د ډوډۍ اتام یا هغه د بینډۍ هغه دانه نه ده په غاښو کې، هغه ځینې را ایسته سوله، یا نخود خوړلي وه یا جوز یا بادام، هغه شیان چې ذرې ذرې کېږي، هغه د غاښو سره اچوه سول. که چیرې دغه ذره د نخود په اندازه وه، کم نخود دغه لوبیا و نخود نه، دا ژړ نخود په اندازه وه، بس لمونځ یې فاسدېږي. او که در دې کمه وه، ده را ایسته کړله، په ژبه باندې باره ځینې تېره سو، لمونځ یې نه فاسدېږي. صحیح شو؟ او که چیرې علیحده یې غاښو ته ګوتې ور اچولې وې او را ایسته یې کړله، را ویې کښل، بیا یې وخوړله، بیا لمونځ فاسدېږي. دغسې به انشاءالله توترې خو به نه. او لسم،
چې کله انسان بې له ضرورته غاړې تازه کړي. په دې کې هم څه خبره ده زما ورونو؟ بې له ضرورته څنګه غاړې تازه کړي؟ هغه داسې یو دغه دی او اکثره وخت زه داسې کېږم په لمانځه کې، دا هغه غاړې تازه کول چې اواز ځینې پیدا سي، دغه لمونځ فاسدوي. زموږ د فقه حنفي ټوله کتابونه چې سره راواړوو ورقه په ورقه په شروط الصلات کې خدا دی، په دا الفقه میسر کې، په قدری او په نور لزا کې دا دی چې کله غاړې تازه کړي. دا غاړې تازه کول دا معنی چې اواز ځینې پیدا سي. اول ته امام قرات شروع کړ دی ستونی یو څه داسې دغه سو کا وکړل جیر سو یا دغه سو باندې سو اواز نه ځین پیدا کړي، دا غاړه تاسو کېدل نه دي. صحیح سو ان شاء الله. بس دغونی بس ته پلا بیا واینا. شپږم هغه مفسد یعنی هغه شی چې لمونځ فاسدوي چې کله انسان عملی کثیر وکړي. اوم چې کله خپل مخ د قبله څخه واړوي. اتم چې کله یو شی وخوري یا یوې شي هغه خلل سوی یا چل سوی لږ شی کلهوي او کنه وی لږ په صورت کې لمونځ فاسدوي. ځینې فقها لا دا وایي خلل سوی شی یا چل سوی شی چې لږ وي خو به خل لمونځ فاسدوي، کډیر وي نو خو په کې سوال نه نشته چې لږ ویل لمونځ فاسدوي، اډیر خو به خل لمونځ فاسدوي. نه هم چې کله هغه شی وخوري چې په غاښو کې دغه بند وو او هغه د نخود دانې په اندازه باندې وو. او لسم چې کله بیل ضرورت غاړي تازه کی. تر دا ځای پورې زموږ نن درس مبسته ان شاء الله تعالی انور بیا سبا وایو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق.